الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. رواه ترمذي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان دی چې هغه تاجر، هغه کاروبار تجارت کوونکی کم څوک چې خپل تجارت په دیانتداري سره کوي، په امانتداري سره کوي، په صحیح طریقه سره کوي، هغه به د قیامت په ورځ د نبیانو سره وي، د صدیقینو سره به وي او د شهداو سره به وي. محترمینو، څومره غټ فضیلت دی. پیسې به هم ګټي، دنیا به هم ګټي، مال به هم لري. دی به د قیامت په ورځ د انبیاو، صدیقینو، شهداو سره وي. څومره غټ فضیلت دی عزتمنو. په صحیح کاروبار، په صحیح تجارت کولو سره چې درواغ نه پکې وای، خیانت نه پکې کوي، دوکه نه پکې کوي، پر غلط عمل باندې د چا سره تعاون نه کوي، الله به په دنیا کې هم په مال کې برکت ورواچوي، د ډیوالیتوب څخه به هم وساتي، د تاوانو او نقصانو څخه به هم وساتي، او د قیامت پر ورځ به دومره لوړه او غټه مرتبه هم ورکړي. څومره غټه خبره ده عزتمون. که دوکې، درواغ، خیانت، فراډونه پکې کوي، په دنیا کې به هم خیر او برکت نه وي، او په آخرت کې خو موږ درته وویل چې انجام به د فاجرانو سره. څومره غټ تاوان، هم په دنیا کې نقصان، هم په آخرت کې نقصان. نو عزتمنو، خپله غلط کاروبار کوي، مه د غلط خلکو سره تعاون کوي. ځینې کسان خپل کاروبار تجارت ښه کوي، لیکن د نورو غلطو خلکو سره تعاون کوي، هغه فراډیان، دوکهبازان وي، دی د هغه سره تعاون کوي. الله فرمایي: ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. تاسې پر ګناه یو د بل سره تعاون مه کوئ. دا ځینې دوکانداران پوښتنه کوي چې موږ له خلک راسي، د کورو مزدوران وي، نوکران وي، هغه دلته د 100 روپو شی واخلي، مثلا دی موږ ته وایي د 200 روپو بل را جوړ. هغه خو غل سو چې غل سو، ته هم ورسره غل سو. وایي دی بیا بل دوکان نه ځي چې زرو دوکانو له جېګه ستا دوکان بند درېږي، لا هم د چا سره پر غلطه طریقه تعاون مه کوه. لږ صبر وکوه الله ته. یو ګراک دې هم نه راځي، الله به داسې ګراکان د باندې راولي، په مال کې به دې داسې خیر او برکت واچول سي، ته به خپله ورته حیرانې. والسلام. قدرمنو اوریدونکو، تاسو د محترم مولوي عبدالرحمن صمیم صاحب و سهارني نبوي حدیث ته غوږ واست.